د قلم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 88مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 52 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نون قسم دی په قلم او په هغه څه چې لیکونکی لیکي. ته د خپل پروردګار په پیرزوینې سره لیونی نه یې او په یقیني ډول ستا لپاره داسې اجر دی چې د هغه لړۍ هیڅکله پای ته رسېدونکې نه ده او بېشکه ته د لوړو اخلاقو مرتبه لرې. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. ډېر ژر به ته هم وګورې او هغوی به هم وګوري چې له تاسې نه څوک په لیونتوب اخته دی. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ستا پروردگار هغه خلک هم پیژني چې د هغه له لارې نه بېلارې شوي دي او همغه هغه کسان هم ښه پیژني چې پر سمه لاره دي. فلا تطع المكذبين. نو له دې کبله ته هېڅکله د دغو دروغجن ګڼونکو تر اغېزې لاندې مه راځه. ودوا لو تدهن فيدهنون. دوی غواړي چې که ته یو څه نرم شي نو دوی به هم نرمي وکړي. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. هېڅکله د یو داسې چا تر اغېزې لاندې مه راځه چې زیات قسم خور او بې اعتباره دی، پیغورونه ورکوي، خبرې وړي راوړي، د نیکۍ منع کوونکی دی، په ظلم او زیاتي کې له حده تېرېدونکی دی، سخت بد عمله دی، دلازاره دی او د دې ټولو عیبونو تر څنګه بدذاته دی، په دې اساس چې هغه د ډېرې شتمنۍ او اولادونو خاوند دی. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. کله چې هغه ته زموږ آیاتونه اورول کیږي نو وایي چې دا خو د پخوانیو وختونو افسانې دي. سنسمه على الخرطوم. ډېر ژر به موږ د هغه په پوزه باندې داغ ولګوو. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون. مونږ دوی یعنې د مکې خلک هماغسې په ازموینه کې اچولي دي لکه چې د یو باغ څښتنان مو په ازموینه کې اچولي وو. کله چې هغوی قسم یاد کړ چې په سباوون کې به ارومرو د خپل باغ میوې راټولې کړي او هغوی هیڅ انشاء الله ونه ویل. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. هغوی د شپې په خوب ویده چې ستا د پروردګار له لوري پر هغه باغ یو آفت نازل شو او داسې شو لکه لوکړی کښت چې ګواکې په هغه کې هیڅ شی نه و. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. په سباوون کې هغوی یو بل ته سره نارې کړې چې که د میوې ټولونکي یاست نو د سهار په توره خړه کې د خپل کښت خواته ورشئ. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. نو خوځېدل او پټ پټې سره ویل چې نن به په باغ کې تاسې ته هیڅ یو بېوزلی را نه شي. هغوی د څه نه ورکولو د تصمیم په نیولو سره سهار په توره خړه هلته داسې په بیړه بیړه ورغلل چې
تا به ویل هغوی د میوې په ټولولو برلاسي دي. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. وکله چې باغ په دغه حال ولید نو وی ویل مونږ لاره غلطه کړې ده، نه بلکې مونږ له دغه نعمت څخه محروم پاتې شو. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. په هغو کې چې کوم یو تر ټولو ښه سړی و هغه وویل ما تاسو ته نه وویلي چې تاسې خدای په پاکۍ یاد کړئ او ووایي که خدای وغواړي داسې یا هغسې به وکړو. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. هغوی وویل پاک دی زموږ پروردګار په رښتیا چې موږ ګناهکار وو. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. بیا له هغو نه هر یو پر بل پړه اچوله. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. په پای کې وویل خواشیني ده زموږ پر حال بېشکه چې موږ سرکشه شوي وو. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. کېدای شي چې زموږ پروردګار موږ ته په بدل کې له دې نه لا ښه باغ را په برخه کړي. موږ د خپل پروردګار خواته ورګرځو. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. همداسې وي عذاب او د آخرت عذاب له دې نه هم ډېر لوی دی. کاشکې دوی په دې پوهېدلی. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. په باوري ډول له خدایه ویریدونکو خلکو لپاره د هغو د پروردګار په وړاندې په نعمتونو مالامال جنتونه دي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. آیا موږ به د امر منونکو حال د مجرمانو په څیر کړو؟ ما لكم كيف تحكمون. پر تاسې څه شوي دي؟ تاسې څنګه حکم صادروئ؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. آیا له تاسې سره کوم کتاب شته چې په هغه کې تاسې لولئ چې ستاسې لپاره ارومرو هلته همغسې څه دي چې تاسې د ځان لپاره خوښوئ؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. یعنو آیا ستاسې لپاره پر موږ د قیامت تر ورځې پورې څه داسې ژمنه او تړون ثابت دی چې تاسې ته به همغه څه وي چې تاسې حکم صادروئ؟ سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. له دوی نه پوښتنه وکړه له تاسې نه څوک د دې ضامن دی یا د دوی څه انګېرلي شریکان دي چې هغوی د دې ذمه وهلي وي. که دا خبره وي نو خپل شریکان دې راولي که دوی ریښتوني وي. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. په کومه ورځ چې سخت وخت راشي او خلکو ته د سجدې کولو بلنه ورکړه شي نو دوی به سجده ونه شي کړای. د دوی سترګې به ښکته وي، ذلت به پرې خورېدونکی وي. دوی چې کله روغ رمټو په هغه وخت کې دوی د سجدې کولو لپاره بلل کېدل او دوی انکار کاوه. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نو ای پیغمبره ته د دې کلام د دروغ ګڼونکو موضوع ماته پرېږده. موږ به په داسې توګه دوی په کراره د تباهۍ خواته بوځو چې دوی خبره هم نه وي. زه دوی ته مهلت ورکوم. زما تدبیر ډیر قوي دی. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. ته له دوی نه څه اجر غواړې چې دوی د جریمې د درانه پیټي تر فشار لاندې کیږي؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون. آیا له دوی سره د غیب اسرار دي چې دوی هغه لیکي؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن
كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. نو د خپل پروردګار د پریکړې تر صادرېدو پورې صبر وکړه او د کب د خاوند یعنی یونس غوندې مه کېږه کله چې هغه دعا کړې وه او هغه له غمه ډک شوی و. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. که د هغه د پروردګار مهرباني ورباندې نه وای شوي نو هغه به ملامت په سپیرو ډاکې غورځول شوی وای. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. په پای کې د هغه پروردګار هغه غوره کړ او هغه یې له صالحو بندګانو څخه وګرځاوه. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. کله چې دغه کافران د نصیحت کلام یعنی قرآن اوري چې ته هغه لولې نو تا ته داسې سترګې اړوي چې گویا ستا پښې به وښویوي او وایي چې دا هرومرو لیونی دی په داسې حال کې چې دا قرآن خو د ټولو نړیوالو لپاره یو نصیحت دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.